خشم طبیعت در جنوب شرق افغانستان، زمین لرزه مرگبار در خوست و پکتیکا جان بیش از 1000 تن را گرفت. ادامه سفارایی در برابر مولوی مهدی، طالبان جنگجویان تازه نفس و تانک‌های زرهی را به بلخاب فرستادند. دیروز در کاسه جمهوریت، امروز مداح امارت. فاروق وردک برای طالبان آرزوی موفقیت کرد. و خانه‌بدوشان زیر شلاق همسایه. شمار از مهاجران معترض افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. زمین لرزه شب گذشته در ولایت‌های پکتیکا و خوست بیش از 1000 کشته و دست کم 2000 زخمی بر جا گذاشته است. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از رئیس اطلاعات و فرهنگ پکتیکا گزارش داده است که تنها در ولسوالی‌های گیان و برمل پکتیکا بیش از 1000 تن در اثر زمین لرزه جان باخته و بیش از 1500 تن دیگر زخم برداشتند. هنوز خبر از امدادرسانی سازمان‌های خارجی نیست. از سوی هم کابینه طالبان برای کمک به آسیب دیدگان این رویداد نشست اضطراری برگزار کردند. طالبان در این نشست 1 میلیارد افغانی برای کمک به قربانیان این حادثه اختصاص دادند. ساعت 1:30 شب گذشته چهارشنبه اول سرطان زلزله با شدت 6.1 درجه ریشتر افغانستان را تکان داد. عمق این زمین لرزه 10 کیلومتر و مرکز آن ولایت خوست اعلام شده است. در همین حال توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در واکنش به زمین لرزه فاجعه آور در پکتیکا و خوست در توییت گفته که این اتحادیه وضعیت را زیر نظر دارد و آماده هماهنگی و ارائه کمک‌های فوری به مردم آسیب دیده است. از سوی هم عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در پیام بابت وقوع این رویداد ابراز تأسف کرده و از سازمان‌های ملی و جهانی خواسته است که به آسیب دیدگان کمک کنند. با دنبال ناکامی مذاکرات با مولوی مهدی، فرمانده هزاره تبار طالبان، منابع با آماج میگویند که طالبان جنگجویان را از جوزجان به سمت سرپل فرستادند. منابع می‌افزایند که در اطراف بلخاب نیز نیروهای طالبان برای خل سلاح مولوی مهدی مستقر شدند. از سوی هم نوارهایی که با آماج رسیده نشان می‌دهد که جنگجویان طالبان از جوزجان با تانک‌های زرهی راهی بلخاب سرپل می‌شوند. فاروق وردک، وزیر پیشین معارف و بنیانگذار مکتب‌های خیالی که به تازگی به دعوت طالبان به کابل بازگشته، نیروهای طالبان که در سالهای گذشته در جریان جنگ کشته شده‌اند را شهید عنوان کرده و برایشان دعا کرده است. آقای وردک که به تازگی با مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در کابل دیدار کرده، آزادی وطن، اعلای کلمه اسلام و نظام اسلامی را به طالبان تبریک گفته و برای استمرار آن نیز دعا کرده است. نوار تصویری که از جریان این دیدار از سوی حفیظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان نشر شده، فاروق وردک میگوید حاکمیت ملی، امنیت سراسری و مصالحت افغانی از بزرگترین دستاوردهای حکومت طالبان در طی 10 ماه گذشته بوده است. نامبرده همچنان کار کمیسیون طالبان برای دعوت چهره‌های سیاسی به کشور را ستوده و آن را گام بزرگ در راستای حاکمیت نظام عنوان کرده است. در عین حال او اضافه کرده است از قبل قصد بازگشت به وطن را داشتم، اما قسمت و تقدیر بازگشت من را تا اکنون
معطل کرده بود. فاروق وردک متهم به فساد گسترده اداری و مالی در دوران رهبریش در وزارت معارف است. بر اساس گزارش‌های نشر شده، او با ایجاد مکتب‌ها و آموزگاران خیالی حدود 800 میلیون دلار از بودجه وزارت معارف را حیف و میل کرده است. علاوه بر این، مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی در سال 2019 میلادی اعلام کرد که آقای وردک و همسرش دارای 2 ملک در ساحل جمیرا در امارات متحده عربی هستند. دموږ شخصي او کورنۍ عزت او ثبات د وطن په عزت پورې تړلی. نو که موږ شخصي عزت غواړو، کورنۍ عزت غواړو، د وطن په عزت کې دی، د وطن په بې عزتۍ کې نشته. د دغه لوی هدف دپاره موږ هم آماده یو ټول انشاءالله د ټولو په نمایندګۍ د خبره کولی شم چې موږ هم آماده یو هغه څه چې زموږ په وس پوره ده هغه شریک کړو، د کمیسیون سره یې شریک کړو، د امارات د مسؤلینو سره یې شریک کړو، په ګډه د وطن وړاندې بوځو. دا به زه فکر کوم ډېره ناځواني وي چې موږ دا تمه ولرو چې پرېږده اسلامي امارات یې راته ټولې ګلزار کړي، بیا د موږ ورشو مزې او چړچې دې پکې وکړو، استفاده دې وکړو. نه، غمونه هم د موږ دي، دردونه هم د موږ دي، او سهولتونه هم د موږ دي، او لذتونه هم د موږ دي. دا به په ګډه کوو. یو شی قدرمن وزیر صاحبانو چې د ما د زړه غوښتنه وه هغه دا ده چې د نوي کسان چې راځي د دې دپاره چې موږ خپل گفتار، خپل اعمال، خپل دید و دید د اسلامي امارت د پالیسي او سیاست سره عیار خدای مکړه داسې گفتار او اعمال او راشدر شو ونی شي چې په نافهمۍ کې د اسلامي امارت مسؤلین خفه شي، ګیله وکړي. نو دغه ملازمه بلله چې کله ضرورت احساسوو چې تاسو سره کینو او لږ کاري مجالس هم ولرو، تاسو موږ آګاه کړئ چې دغه پالیسي ده، دغه سیاست دی، په دغه ځای کې تاسو موږ سره همکاري کولی شئ. زموږ د وجود نه، زموږ د تجاربو نه، زموږ د ارتباطاتو نه څنګه کولی شو چې د ګران وطن د ثبات د نظام د استحکام دپاره کار واخلو او د ګران وطنوال د رفاه دپاره دغه نه استفاده وکړو. دا متهمه ده. البته خصوصي پیشنهادونه لرم، اما که اجازه مو وي هغه په یو بل پلیټفارم کې بیا خبرې پرې وکړو چې لږ خبرې واورېدی شو. دغه نه بیا زه یو بل وخت حتما ټول ملګري به دا غوښتنې لري، زه هم دا غوښتنه لرم چې لږ تنها سره کینو. خصوصي او اختصاصي پیشنهادونه شته، هغه د نظام د ثبات لپاره دي، د وطن د ښکلا لپاره دي، د وطنوال د رفاه لپاره دي. هغه به انشاءالله په مناسبو فرصتو کې درته وړاندې کړم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در ادامه اعتراضهای پناهجویان افغانستان در پاکستان، پلیس این کشور 11 پناهجوی افغانستان را به دلیل اعتراض بازداشت کردند. این در حال است که نوارهای رسیده به آماج از پاکستان نشان می‌دهد که پلیس این کشور با مهاجران افغانستان رفتار غیر انسانی کرده و آنها را لطکوب می‌کنند. این مهاجران میگویند که کسی به صدای آنان گوش نمی‌دهد. رهبر ما را رها کنند. بچه‌های زیر سن من شخصا از خودم 3 بچه ندهی تظاهرات بردن. نشاید تا صبح خب نکنیم، نشاید تا صبح خب نکنیم. بچه ما رها کنیم، رهبر ما را رها کنیم که بسیار افسلیم دست رسید. صدا یک مادر بیچاره را میکنم، صدا یک مادر سفید سفید شده، همشه فشارش بلند شده. صدای ما را میشنویم جمعی جهانی حکومت پاکستان. ما فرار کردیم تا دختران ما حق تحصیل داشته باشند. ما فرار کردیم تا فرزندانمان فرصت تحصیل داشته باشند، امنیت داشته باشند و رفاهی که حقشان است داشته باشند. متاسفانه افغانها در مقاطع مختلف تاریخ بنابر عوامل این گونه آواره و دربدر شدند. این همه در حال است که تنها در یک سال گذشته 250,000 نفر به پاکستان مهاجر شدند. پاکستان در حال حاضر میزبان 1.3 میلیون پناهجوی ثبت شده و تقریبا به همین تعداد مهاجر ثبت نشده از افغانستان است.